کوي. دومره ښکلی شعر لیکل او بیا دغه بل د سپرلی او امن نو دا بیا ډېر عجیبه غوندې کې تضاد دی. دا خلک چې په زوره زله ځان پیدا کوي، دا خلک روایاتو له جانان پیدا کوي او د مینې انتها داسې وي دې سړي ته ګورئ. ډېر زبردست شعر دی. د مینې انتها داسې وي دې سړي ته ګوره شلېدلی ګریوان ګرځي خو پیزوان پیدا کوي. د مینې انتها داسې وي دې سړي ته ګوره شلېدلی ګریوان ګرځي خو پیزوان پیدا کوي. نه نه زما نه هېر یې زما خبره نه ده، نه نه زما نه هېر یې زما خبره نه ده، احساس د بېلتانه خو دې باران پیدا کوي. دا شعر لیکل دا د هر چا د وس کار نه دی. زه داد ورکوم په دې غزل باندې یاسر اکمل ته. نه نه زما نه هېر یې زما خبره نه ده، احساس د بېلتانه خو دې باران پیدا کوي. هر څومره که د ژوند په سختو لارو کې ورکېږم. ډېر ښه شعر دی. هر څومره که د ژوند په سختو لارو کې ورکېږم، یو څو قدمه وړاندې مې یاران پیدا کوي. یاسره زړه مې اوس هم یو ارمان توبهګار نه کړو. یاسره زړه مې اوس هم یو ارمان توبهګار نه کړو. یاسره زړه مې اوس هم بل ارمان پیدا کوي. نو زه یو ځل بیا تاسو ټولو ته پیر خاورې ته، یاسر اکمل ته، د هغه کورنۍ ته او په خصوصي توګه لورۍ ادبي ټولنې ته داد ورکوم، ستاینه کوم چې دومره ښه شاعر یې وروزو، د هغې دومره ښه پالنه وکړه. او انشاءالله تعالی دغه ټپه به زه بیا هم ویم چې څانګه خو ګل شوه، ما یې په سر کې ډېر پخوا دغه غوټۍ لیدلې وې، خو څانګه به نن سبا کې ګل شي. ما یې په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دي. نه د هغه د نوي پرمختګ دپاره د الله نه دعا کوم او دغه شعر ورته ویم چې ماشومه مینه چې شباب ته رسي، ماشومه مینه چې شباب ته رسي، ډېرې مودې او ډېر کلونه غواړي. ډېره ډېره مننه.